یو پیری ما بیان چرته بیان تللی وم کله کله مونږ ناوخته راشو پېښور نه یو بل ځای نه نو شپې 2 بجې کله راشو کله 12 بجې ډېر ناوخته راغلی وم څوب سړي باندې غالب وي بیا سحر بیرته وده شوی بلګ اگر چې سهار مانځلو څه خوب ښه نه دی مجبوري وه ډېر تکلیف وراته اوس په دې کې لږې زما سترګې پټې شوي دي او ډز ډز وروالی کېږي وروالی شو ما چې څوک وایي چې وربي یو کس اوس ولاړ دی ما ته وایي چې تاسو مې 2 منټه خبره ده ما وی که نه وایي نه جومات ته ځو او ما باندې سترګې پټې ایسته لاړم جومات ته ما چېرته څوک ده مسله وایي ما خوایي مثلا یو خوب مې لیدلی دی یا تر دې لپاره زه راپاڅېدم د الله باندې ما کوم اسمان را پرېوتلی دا خو بل ټایم کې نه شو بیانېدی نو خوب یې بیان کړي نو ما لوزه ته بتاو ما نه مجبور په دروغ وایي زه ماشوم راوباسم چې هغه نه دی کور کې نشته دا موږ نه مجبوره کوي خامخا هغه وایي شریعت هغه څومره موږ ته اساني راکوي اساني دا راکوي که چېرته ورشئ ور ووهئ او درته ویلی شي چې اوس وزګار نه یو ان قیل لکم ارجعوا فرجعوا بیا واپس کېږئ شریعت دا وایي واپس کېږئ او دی به څه وایي نه تېره ورځ مو ډېرې نه کیسه دا وایي که نه وایي په وچ سور دی د کور نه راوباسي په وچ سور باندې نو هغه به خامخا بیا ځئ ماشومان ته وایي ورته یې وایي چې دغه دی هغه نشته او بیا به کې هغه ماشومان غریبانان خطا هم شي پکې که نه ماشوم ورته وایي بابا راته وایي چې نشته او بابا راته وایي چې نشته نو دا دغه ټوکه ده یو سړی چې ته بغلا پسې وغله تنشید ځان دپاره وایي دا خبر بد یې مه ګڼې یو سړی چې ته غلا له هغه پسې ورغلی او جرندې ته ورغلی او دروازې ورته والی چې هلکه دروازه کولاو کړه او پوه شو چې دا غل دی شا دروازه کولاو کړه او ورته ویل زه اوږدې یم ویل دا خبرې چې کې زه بیا نه کوم بیا به دقته خبره جوړي نو رښتیا ویل په دې ټایم کې موږ مجبوره کړي دي دا خلک په دروغو باندې دا درخواست د کوڼکونو ملګرو ته یم څوک مه مجبوره کوئ په دروغو باندې مه مجبوره کوئ موږ په موبایل باندې لګیا وو هلکه ته کوم ځای کې یاره چې زه خو دې اډه کې ولاړ یم کې مرګري هغه به دلته په چمرآباد کې ادې به ته وایي زه په اډه کې ولاړ یم ګوره موږ الله خفه کوو خو خلک نه خفه کوو خفه دي شي که نه یاره نیم وزګار بس زه په کوټه کې خو دې ناست یم خفه کېږي شل ځل دې خفه شي چې زما نه الله خفه کېږي په دغه باندې دا ټوله دنیا دې خفه شي دې څه کوو خدای یو خبره یاد لرئ الله موږ ته عظیم نه ښکاره کېږي که الله موږ ته عظیم ښکاره کېدلی موږ به دا هغه موږ نه خفه کولی موږ به خلک خفه کولی خو الله هم نه خفه کولی خو الله موږ ته عظیم نه ښکاره کېږي ما لکم لا ترجون لله وقارا څه چل دی چې د الله عظمت عقیده نه ساتئ الله ولې عظیم نه ښکاره کېږي وما قدر الله حق قدره دې خلکو د الله لایق قدر نه یې کړی